د لربروي پاڼې درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. زه عبدالله احسان یم. د لربروي پاڼې د ځانګړو مرکو د لړۍ دغه مرکه د افغانستان د هوایي ځواکونو او د افغانستان د هوانوردۍ د ادارې او د افغانستان د اتل محترم عبدالاحد مومن صاحب سره د دوی د هغه سفر په اړه باندې په خلاص ډول سره خبرې کوو چې تقریبا 23 کاله پخوا ترسره شوی دی. په سویډن کې د ښاغلي مومن صاحب په ویاړ او د دوی د ستاینې په موخه یوه غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه باندې به هم لږ څه رڼا واچوو. په لومړي سر کې محترم د افغانستان اتل ښاغلي مومن صاحب ته هرکلی کوي. مومن صاحب ډېره مننه کوو چې د لربروي پاڼې سره مرکې ته مو وخت پیاوړي. تاسو نه مننه کوم ودان زما پیرودنې هم ومنئ. د لربروي پاڼې لپاره زما دا پاڼه خوښېږي. کله کله بس یو نظر کې اچوم، بعضې مطالب کې لولم. ډېره زیاته مننه. محترم مومن صاحب که راسو په اصلي موضوع ته، که په لنډ ډول د لربروي پاڼې ولیدونکو او افغانانو ته د خپل هغه سفر په اړه چې په افغانستان او سیمه کې تر هغه وخته پورې چې تاسو دا سفر اجرا کې نه و اجرا شوی او یا تر اوسه پورې هم تاسو د افغانستان یوازینی هغه شخص یاستئ چې فضا ته ولاړاست، فضا ته مو سفر وکړي. که د دې موخه راته ووایاست، د دې سفر هدف څه و، موخه یې څه وه؟ زه بیا هم د لربروي پاڼې لوستونکو ته او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د دې سفر موخه یا هدف خو یوه اصلي جنبه خو دا وه چې هلته باید علمي تحقیقات مخکې تللي وای او چې په هغو کې ما باید برخه اخیستې وای. دوهم دا هغه وخت و چې نو روسانو افغانستان خلاصه کړی وای، افغانستان به داسې شوی وای. نو داسې تصمیم نیول شوی و. البته چارواکي ولې نه وم، زه یو پیلوټ وم. چارواکو دا تصمیم نیولی و چې افغان دې کیهان ته ولاړ شي. نو دغه پروسه کې ما هم برخه واخیستله. نو غواړم دلته دغه وکړم، تشریح وکړم دا کله انسانان دا خلک یا بعض دوستان داسې فکر کوي چې دا کیهان ته تګ یو امتیاز ده چې چا ته ورکول کېږي. خو زه بیا دا نظر نه لرم، ځکه دا یو مسؤلیت ده، دا کار ده چې هغه ته خپل وطنوال هم ټول وګوري، جهانیان هم ورته ګوري، همسایګان هم ورته ګوري. دا یو غټ مسؤلیت چې سړی باید په غاړه واخلي او هغه د خپل وطن لپاره سر ته ورسوي. خو زما دغه چې پکې و، امتیاز چې پکې و، هغه دا و چې دا د خدای پاک مهرباني وه چې ما ته هغه وخت کې صحت راکړی دی او دا صحت اوس هم لرم. دا چې اوس په د کیهان دپاره هغه وکولی شم که ونه شم کولی، دا نو باید سړی بېرته دغه کړي، وګوري او معاینات وکړي. نو دا زما امتیاز و چې دا یو کیهان ته سفر د اوسني تخنیک په موجودیت کې د صحت درلودل حتمي او ضروري شی ده. ممکن په راتلونکي کې تخنیک هغه حالت ته ورسېږي چې د بعضو کم مشکلاتو سره چې هغه صحي مشکلات وي هم انسانان وکولی شي کیهان ته سفر وکړي. نو خوشبختانه چې ما دغه مسؤلیت را په غاړه شو او بالاخره ما هغه ساتلو. هدف چې مې څنګه تاسې ویل، یو له اصلي او مهم هدفونو دا و چې د افغانستان په هکله باندې تحقیقات وشي، عکاسي صورتونه شي، البته د افغانستان د خاورې د مساحت یې ټول چې د هغو تحقیقاتو په مبنا باندې چې البته دا تحقیقات عکسونه واخیستل چې البته د دغه عکسونه د مختلفو کامرو په واسطه باندې چې هغه له عادي کامرې نه نیولي، بیا تر ډېرو مغلقو کامرو پورې نور آلات دي.
دغو په واسطه باندې سرته رسېدلي وایي د دغو اسنادو یا موادو په اساس باندې بیا په ځمکه باندې هغه متخصصین چې په مختلفو رشتو کې دي خپل تخصص لري دا تثبیت او تعیین کړي چې افغانستان څه شیان په دې خاوره کې موجود دي، کوم معدنونه پکې شته، چیرې موږ تر ځمکې لاندې اوبه لرو، چیرې موږ ځنګلونه لرو، چیرې موږ دایمي یخچالونه واورې لرو چې د زراعت لپاره د بندونو لپاره دغو څخه استفاده وشي. دا خپله ځنګلونه چیرې موجود دي، چیرې له منځه ځي، چیرې کولی شي چې نور وکرل شي، زمینه ورته مسایل وي، همداشان زراعت چیرې وشي، کورونه شهرونه چیرې جوړ شي چې په لنډ شکل دغه زما د توقعات محور او دغه یې هم دغه اصلي هدف و. تاسو خو سفر په بریالیتوب سره ترسره کوئ او خپل تحقیقات او څېړنې چې د پلان نه مخکې تاسو ته سپارل شوي وي هغه تاسو اجرا کړلې. د متخصصینو خبره مو وکړه. افغانستان په هغه وخت کې دا متخصصین لرله چې دغه موادو او دغه څېړنو نه استفاده وکړي او لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د پرمختګ او د پراختیایي پروژو دپاره د دې نه استفاده وکړي. دغه کار بیا وسو؟ هغه کله چې ما پرواز سر ته ورسېدو هغه مواد چې موږ ځان سره هلته اماده کړي وو هغه مو ځان سره راوړل. طبیعي ده چې هلته متخصصین وو، لکه دا هغه انجینران دي چې په بخش معدن کې دي تحصیل کړی، په نورو مختلفو برق پولیسو کې دي، بندو زراعت دغو بخشو کې دي متخصصین دي. طبیعي ده د دغو موادو په اساس باندې هغه نقشې هغه اسناد چې تهیه کېږي د دغو دپاره هم متخصصین واضح خبره ده چې موږ په اداره د کارتوګرافي او جیولوژي کې او په بعضې نورو انستیتوټ کې یو تعداد ماشینونه هم موجود وو چې ما څنګه چې ما هغه وخت معلومات ترلاسه کړل چې هغه د سردار محمد داود خان په وخت کې اخیستل شوي وو چې د هغو نه هم استفاده وشي. او په ضمن کې هغه متخصصین چې په دغو رشتو کې دي وو هغوی د دغو موادو په سر باندې د کار کولو لپاره دوی ته دا زمینه مساعده شوه چې د هغه وخت شوروي اتحاد ته د کورسو په شکل باندې زمینه مساعده شي، هغه معلومات یا هغه سیستمونه چې کومو کمبودي درلودله هغه نور هم خپل معلومات زیات کړي، د هغوی د استفادې لپاره هم نوره مطالعه وکړي او بالاخره په دغو باندې کار وشي. په هغه وخت کې یو انستیتوټ هم د علومو په اکاډمۍ کې نوی جوړ شو، تاسیس شو چې زه په لاس کې هم اولي مراحلو کې چې هر کار سره لاس اچوي هغه دومره مکمل نه وي، هم د بودیجې له نقطې نظره، هم د قدر د نقطې نظره، هم د ساماناتو له نقطې نظره، ولې دا تصمیم نیول شوی و دا څوکه جوړېدو او آماده کېدو چې بالاخره مو بیا دا انستیتوټ د ادارې د کارتوګرافي او جیولوژي ته ورکړل شو. داسې متخصصین هم موجود وو، هم زیات وو، هغوی کولی شول چې مستقیما دا انستیتوټ په لاس کې واخلي او خپله کار ورباندې وکړي، نه دا چې د یوې یا دوو ادارو لخوا نه دوی ته ورکړل شي هلته کار بیا هغوی ته ووایي چې دغه باندې کار وکړي، دوی خپله کار ورباندې وکړي او دا پروسه را دغه کړي رالنډه کړي. نو د کوم ځایه چې څه معلومات لرم هغه وخت چې په افغانستان کې هم دومره معلومات ما ته ترلاسه شو چې شاید که دقیق نو نسم ویلی یا جوړ شوی دی یا د جوړېدو په حال کې د تخنیکي اول ټوک اطلس د افغانستان چې موږ نه درلودل. شاید دا په هغه وخت کې شوی وو او که به اوس؟ نه دا په هغه وخت چې زه د کیهان رالم د هغه د موادو په اساس باندې او په ضمن کې مسکو کې مې هم دا شیان واورېدل چې هغه هم یو افغان متخصص راته وویل چې هغه موږ دا کتاب چاپ کړی دی چې په کتاب کې بعضې شیان تثبیت شوي دي، فرض کوم د ځمکې لاندې اوبه چیرې لرو، څومره دي، څنګه دي، یا فرض کوم دا زموږ د ځمکې د افغانستان د خاورې رنګونه، دا رنګونه خو دا متخصصین ورباندې پوهېږي څو رنګه خاوره په افغانستان کې ده، دا هر رنګ د خاورې بیا شاته خپله فلسفه لري چې دلته څه شی پراته دي یا دلته څه شی څه ذخایر یا څنګه هغه متخصصین ورباندې پوهېږي. داسې شیان په هغه وخت کې تهیه شوي او آماده شوي وو. متاسفانه چې جنګ افغانستان ارام ته نه پرېږدي، خلک ارام ته نه پرېږدي، نو فعلا زه معلومات نه لرم چې هغه په څنګه استفاده نه کېږي یا ساتل شوي دي
یو فلم تو کارو باندې کوي نسم ویلی ځکه چې زه ډېر په افغانستان کې نه وم معلومات لرم. هغه مواد او هغه کوم عکسونه او نور تخنیکي مواد چې تاسو د فضا څخه د افغانستان او سیمې اخیستي وه دا مو له ځان سره افغانستان ته راوړه او که مو د هغه وخت شوروي اتحاد هغه تحقیقاتي مرکزونو ته وسپارله؟ هغه ما د ځان سره افغانستان ته نه دي راوړي ځکه موږ نسوای کولی چې ټول موادو باندې کار وکولی سو هغونه امکانات موږ نه درلودل ولې هغه زموږ متخصصین هلته ولاړو چې د هغوی په موجودیت کې په دغو موادو باندې کار وشي او هغه اسناد چې افغانستان ضرورت ورته لري هغه چې موږ امکانات نه درلودل هغه هلته تیار شي او بر علاوه د دې هغه اسناد چې موږ راوړي هغه منطقو باندې چې دا زما د سفینې یا د دې سټیشن خط السیر په افغانستان کې لیدو هغه مناطق موږ تایید کړي ولې بعضې نقاط د افغانستان چې هغه د موږ د خط السیر لاندې نه راتلو لرې پاتې کېدو د هغوی عکاسي موږ نه سوای کولی دا فکر کوم چې هغه وخت کې د شوروي سره دا قرارداد سوی و چې هغه مناطق به دوی د خپل سټلیټ په واسطه باندې عکاسي کوي او دا فلمونه او اسنادونه به موږ ته راکوي. زه نسم اوس مطلق کولی چې دا اسناد راورسېدو دوی ته ورکړل شو که نه کړو ځکه هغه ادارې چې ما یې مخکې نوم واخیستل هغه وزارتونه دغه مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی و چې دغو باندې کار سرته ورسېږي. ما مستقیما په صفت یو کارنور خپله نه سوای کولی چې د دې موادو نه زه استفاده وکړم ځکه هغه متخصصین باید د هغوی باندې کار کوي. ستاسو د سفر څخه وروسته په افغانستان کې حالات واوښتل جګړې شروع شولې تنظیمي او بېلابېلې کورنۍ افغانستان د کورنیو جګړو مرکز شو نو د دې خبره ده چې په داسې وخت کې ټول هغه مرکزونه ادارې تعلیمي او تحقیقاتي هغه ټول ویجاړې شوې له منځه ولاړه دي. د تېرو لسو کالو راهیسې بیا دنیا افغانستان ته د بیا جوړونې او یا د بازسازي په نامه ورغلې ده. ستاسو معلومات څه دي چې آیا په افغانستان کې دغسې یوه هڅه په تېرو لسو کالو کې سوې ده یا اوسنی د افغانستان دولت یا بهرنیان د افغانستان لپاره په دغسې اوږدمهاله ډېرو مهمو ارزښتناکو برخو کې هم کار کوي یا کار کړی دي او یا لږ لږه د روسیې او افغانستان چې په دې نوي دولت کې اړیکې بدې نه دي ښه اړیکې لري په دې اړه ستاسو معلومات څه چې له زړو موادو استفاده سوې ده او که نه وي داسې یو هڅه به تاسو وایاست چې په پام کې وي چې د افغانستان لپاره یو اطلس جوړ کړی شي او د دغه ځایونو په اړه باندې یو تازه څېړنه وشي؟ زما لپاره ممکن دا مشکله وي چې عمره دقیق ځواب دې وویلی شم ځکه چې خو زه خپله په افغانستان کې نه یم دلته د باندې یم او دلته د باندې د جرایدو او مطبوعاتو او میډیا نه په دغه حصه کې دومره معلومات هم نه خپرېږي چې سړی خپل معلومات ورباندې زیات کړي په هغو باندې تحقیق وکړي چې دا څنګه دي او همچنان زه مستقیما ارتباطات هم د هغو موضوع سره په افغانستان کې نه لرم. زما لپاره مشکله ده چې داسې یو مطلق او موثق جواب نه دي چې ورکولی شم ورکړم. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې تر اوسه پورې لا د جنګ مصیبتونه شته نو ډېرو شیانو ته یا د سړي پام نه وي او یا دا زمینه نه مساعدېږي چې په دغو باندې کار وکړي. مشکله ده راته چې هېڅ امکان نه دي داسې یو دغه به نه وي داسې یو څوک به نه وي چې دې شیانو ته یا ور پام نه وي یا به دا شی په نظر کې ولري ولې خو عملا ما تر اوسه د میډیا د هغو څخه داسې شی نه دي اورېدلي ولو چې اورېدلي مې دي کله کله چې افغانستان ډېرې زیرمې لري حتی کله کله یې د پیسو مقدار هم کله کله یادوي چې په افغانستان کې فرق وکړه 10% ذخایر راویستل چې هغه 3 تریلیونه ډالر کې دا هم یوه منبع خو حتما شته چې دا وایي یو مدرک خو موجود دی چې دا وایي دا تثبیتوي او ورکوي دا به ممکن هغه تحقیقات چې مخکې لا سوي وي زما د پرواز نه هغه منبع به هم موجوده وي او په زمین کې کېدای شي چې دا زموږ د وخت څخه بعضې اسنادو نه استفاده سوي وي
او په د اوس وخت کې خو فکر کوم چې دا دنیا به دونه د مځکه به دومره مطالعه سوي د کیهان نه د سټلیټونو له لارې چې بالخصوص هغه صنعتي هېوادونه چې دا امکانات لري هغوی به وخته دا تثبیت کړي هغوی ته به دا معلوم وي چې فلانۍ تیږه ډبره غټه تیږه په کوم ځای کې پرته ده څنګه به دا خلاصه کوي چې غټ غټ ذخایر کشف کړي یا تثبیت کړي امکان یې دغسې منل د افغانستان دولت په بیا سره دا اعلان کوي د افغانستان رئیس جمهور په وار سره خپلو بیانیو خبرو کې دا خبر ورکړی دی او یا له افغانانو څخه چې مسلکي زده کړې لري په مسلکي بېلابېلو برخو کې کار کړی د افغانستان اوس افغانستان څخه بهر اوسېږي د هغوی څخه افغانستان ته د ورتګ او بیا د خدمت کولو په اړه باندې وړاندیزونه کوي ستاسو سره دغسې یو تماس نیول سوی دی یا چا ستاسو نه دا هیله کړې ده چې افغانستان ته راسئ بیرته په خپله وظیفه او مسلکي خدمت وکړئ؟ نو که زه لنډ ځواب درکړم او د رښتیا ځواب ووایم او واقعیت ووایم داسې پوښتنه له ما څخه نه ده سوې نو په دې اساس مې وویل چې د سوال ځواب به د ډېر لنډ وي لکه چې دا کار نه ده سوی نو نه شم کولی چې چا زما څخه دا پوښتنه هم نه ده کړې او چا زما څخه دا تماس هم نه ده نیولی. که په مسلکي ډګر کې تاسو نه وغوښتل چې افغانستان ته ځئ په افغانستان کې به بیرته خپل مسلکي خدمت وکړئ؟ زه فکر کوم چې دا به تنها زما څخه نه وي بلکې نورو ډېرو افغانانو څخه دا پوښتنه وشي ځکه تنها زه په خارج کې نه یم ډېر زیات قدرونه لرو په مختلفو رشتو او مسلکو کې ډېر تکړه تنها هوایي و پیلوټي و که هر روانه کړو ډېر ښه انجینران لرو ډېر هغه خلک چې د اکاډمیک تحصیلات لري حقوق یې ویلي دي مثال کوم ډاکټران دي په نورو رشتو کې که دا خواهش له هغو نه وشي هغه مینه او محبت چې افغانان د خپلې خاورې او دغه سره لري واضح خبره ده چې دوی ته آماده سي لاړه سي او دا کار وکړي همچنان خپله چون دا سوال ماته متوجه ده ولې نه ولې د داسې کار لپاره خو طبیعي ده چې د کار شرایط باید موجود وي او اقلا که چیرې ته غواړې چې ملکي کار وکړې او ستا د معلوماتو نه چې ته په یو بخش کې لرې استفاده وکولی سي هغه شرایط کار طبیعي ده چې ضروري شی ده او د جنګ په حالت کې هېڅوک نشي کولی چې د خپلو هغه څه چې د ده زده دی د هغو څخه سل په سله کې استفاده وکولی شي وضع ارامه وي حالت ښه وي طبیعي ده چې ډېر داسې کدرونه په دې ته راضي وي ولاړ شي هلته خپله وطني تاریخي سرته ورسېږي وطن ته کار وکړي دا وطن زما وطن ده دې وطن په ما باندې هم مصارف کړي دي دې وطن کې زه راوړل سوی یم دې وطن کې ما خاپولې کړي دي دې وطن کې ما درس ویلی ده مکتب مې ویلی ده په ما هم دا حق لري باید هم وکړم او هم دې ته آماده یم. د داسې یو شخص په توګه چې نه په افغانستان کې جوړول لري او نه په سیمه کې یا په نږدې هېوادونو کې او په نړۍ کې درېیمه سلرو مسلمان اوسي چې فضا ته یې داسې یو سفر کړی وي اوس د هجرت په ماحول کې ژوند کوي د وطن څخه لرې نو کله چې خپل د سفر او یا د سفر څخه مخکې هغه وختونه در په یادېږي یا د سفر څخه وروسته او خپل اوسني د جلا وطنۍ او هجرت حالت ته ګوري څنګه احساس کوئ؟ نو ما نه دا سوالونه اکثرا دلته د اروپایي ژورنالستانو اکثرا راډه کړي دي مشابه د دې سوالونه چې تاسو دلته مهاجر یاست یا دلته ژوند کوئ دا تحصیلات یا دا کارونه تاسو په افغانستان کې کړي دي څنګه دا تاسو ته څه احساس کوئ یا څه نظر لرئ؟ نو بیا ما وویل چې کله چې د وطن ډوبېږي ټول وطن دی تر اور لاندې تر خاور لاندې نو چې د وطن مسله مطرح د یو انسان فکر یا چورت یا احساس به دغه وطن دپاره وي چې هغه ولې په داسې پتال کې ده یو شخص یو فرد یو انسان یو قدر په دغونه لویه بدبختي کې
بیا دونه دغه نه لري. د دوو قهرمانیو د لرلو تر څنګ بیا هم د مهاجرت ژوند کوي او چې بل کوم داسې څوک نشته چې ستاسو سیال دې اوسي خو د خپل هېواد څخه لرې که په دې اړه باندې څه ووایاست؟ نور هم داسې څوک شته چې هغه دې ستاسو د مقام سره برابر اوسي او مهاجرت ژوند ورسره کړه؟ زه دې چې په هغه شکل سره چې تاسو سوال هغسې فکر نه کوم، ځکه زه د یوه انسان د یوه افغان د نقطې نظر دغه شي ته فکر کوم. دلته که موضوع د شخصیت رنګ مطرح سي چې ما دا پروازو کې اشتراک کړی، ما مخکې هم وویل چې دا کوم خاص امتیاز نه ده چې چاته ورکړل کېږي چې ته کهانور سي. دا مسؤلیت او وظیفه ده چې هغه چاته خو ستاسو هغه مسؤلیت و هغه مسؤلیت په اړه ستاسو هغه ارمانونه او امیدونه خو پوره نه سول لکه څنګه چې تاسو په ذهن کې او په زړه کې وه؟ طبیعي ده چې دلته بعضې مشکلات موجود دي، ولې ما څنګه چې ما مخکې درته وویل چې دلته د دې وطن موضوع مطرح ده، د دې جنګ موضوع مطرح ده. کله چې د ټول ملک په بدبختۍ کې وي په هغو کې شخص او فرد مطرح نه ده، بلکې دا ټوله ټولنه مطرح ده، دا ټول ملک مطرح دی. دلته تنها زه کهانور نه بلکې ډېر ښه نور کدرونه، ډېر ښه عالمان، ډېر ښه انجینران، ډېر ښه ډاکټران دي چې هم دلته ژوند کوي، په اروپا کې ژوند کوي، په امریکا کې ژوند کوي. هغوی هم کولی شي د وطن لپاره ډېر کارونه وکړي. نو دې کې تنها زه مطرح نه یم او تنها زما په سر باندې دا وطن جوړېدای هم نشي، ځکه دا وطن زموږ ټولو ده. دا زمینه باید د ټولو لپاره مساعده شي او د داسې مشکلات ورته ووایو یا د حالت داسې راغلی ده چې نور ډېر زیات کدرونه دې باندې پاتې دي. دا واضح خبره ده چې د افغانستان لپاره د خاورې لپاره به دومره دغه نه دی، مفیده نه ده چې دغه کدرونه دې باندې پاتې دي. په لومړي ځل د سویډن هېواد کې ستاسو په ویاړ او ستاسو د ستاینې او درناوي په موخه باندې یوه ډېره پراخه غونډه نن جوړه سوې وه. په دې غونډه کې ستاسو د کارونو او خدمتونو په بېلابېلو اړخونو باندې بحث او خبرې وسولې. تاسو هلته ډېر وستایل سولاست، په زیات تعداد افغانانو ګډون کړی و. د دې غونډې په یوه برخه کې په دې اړه ستاسو نه غوښتنه وسوله او تاسو ته وړاندیز وسو چې افغانستان چې د دېرشو کالو نه زیات د جګړو په بېلابېلو نومونو د جګړو په اور کې سوځېدلی دي او اوس هم له بده مرغه دا لړۍ ادامه لري. افغانان هره ورځ بې ګناه وژل کېږي. هلته د سولې اړتیا ده، هلته د سولې د پیغام او د غږ پورته کولو اړتیا ده. نو تاسو چې له فضا څخه 23 کاله مخکې هم په نړیوالو او په افغانستان کې دننه بېلابېلو اړخونو باندې د سولې غږ کړی و، د سولې پیغام و له هغه ځای نه و خلکو ته رسولی و، نړۍ ته رسولی و. پر دې اساس له تاسو نن دا غوښتنه وسوله چې که تاسو په اوسنیو حالاتو کې هم یو وار بیا په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې ګام پورته کړي او مخکې سئ، که په دې اړه باندې د لربر لوستونکو ته خپل نظر ووایاست. مننه. سوال هم دا خو د افغانانو، د سویډن د افغانانو، د نورو افغانانو دوستانو چې د نورو هېوادونو راغلي وو دې غونډې کې برخه اخیستې وه، واضح ده چې زه دوی نه مننه کوم د دوی د کور ودانې. نو که واقعیت سره ووایي او رښتیا سره ووایي دا نو دوی زما په خاطر نه وو راغلي، دا د افغانستان په خاطر باندې راغلي. بیا بالاخره بیا هغه سوال ته راځم چې زما پرواز د احد مومند دپاره نه و، بلکې دغه پرواز یا دغه الوتنې چې سر نیولی دا د افغانستان دپاره و. زه د یو افغان په صفت باندې ما په دې پرواز کې برخه اخیستې او دا زما ټولې انټرویوګانې چې دلته د خارجي ژورنالستانو سره سوي دي، په اخبارونو کې نشته دي، په تلویزیونونو کې دي، هلته زما نوم اخیستل کېږي. ولې زما د نوم سره هر وخت د افغانستان بیرغ ولاړ ده. دا ټولې ویبپاڼې تاسې وګورئ چې لکه څوک چې د چا سره انټرویو کوي یا یو څوک معرفي کوي یا یې ښیي،
خو نوم یې اخیستل کېږي. دومه پوښتنه چې کېږي د چا په ذهن کې چې ورګرځي هغه دا ده چې دا د کوم ځای ده، د کوم ملک نه راغلی ده. نو هلته د افغانستان نوم ورته واضح خبره چې ما باندې افغانستان ګران ده، څنګه چې ما هغه وخت په افغانستان کې جنګ و، بدبختي وې، بنبست و، ما د افغانانو د جهاني جامعې نه د همسایهګانو ټولو ته خواهش مې په دې چې مراجعه وکړه چې زه له دغو ارتفاعاتو نه په افغانستان کې ټانک توپ دا شی نه وینم، ما له دغه ځای نه هغه ډېر ارام ښکارېږي. کاشکې زموږ افغانستان دغسې ارام شي او راسي د موږ سره کومک وکړي چې په افغانستان کې سوله راولو، خپل افغانان به په خپل منځ سره کړي. دغه هغه وخت چې هم باید دغسې افغانان لاس سره یو کړي، موږ ونه سره کولی چې په دغه موده کې د جنګ مخه ونیسو او جنګ ودرول. څنګه چې ما نن په کنفرانس کې وویل، جنګ بې له بدبختي نه، بې له وژلو نه، بې له ړنګولو نه، بې له ګډوډو نه بل هېڅ شی منځته نه راځي. نو په دې اساس باندې او افغانان دا درک کوي، او افغانان په دې باندې پوه سوي دي، او افغانان دا په خپلو پوستکي باندې لیدلي، په خپلو سترګو باندې لیدلي. بې له صلح نه بله لار موجوده نه ده. بیا هم ستاسې د دې پاڼې له لارې نه د دغه افغانانو نه د ټولو خواو نه سلا لري، سلا نه لري، یو بل سره جنګېږي، په افغانستان کې د افغانستان د باندې دي سره یو ځای شي، خپلو منځو کې مسافې کمې کړي، صلح سره وکړي، واقعي صلح سره وکړي چې دغه بدبختۍ د افغانستان څخه ورکې شي، ارامي راشي. بالخصوص هغه افغانان چې علمي اشخاص دي، تحصیلات لري، منورین دي، کدرونه دي، د ولس خلک دي، پېژندل سوي دي، او دا دومره وخت یې په دغه جنګو بدبختیو نه ځان لرې ساتلی ده. هغوی دا امکانات نه لري، هغوی باید راپورته سي، را میدان ته سي، او د دې افغانانو په منځ کې دغه مسافې چې پیدا سوي دي، دغه خدای دې نه کړي دغه شکل د دښمني چې وکړې ده، یو بل ته په ډېره بده سترګه سره ګوري، دغه دوی له منځه یوسي، پېشنهادونه وکړي، بالاخره افغانان سره یو لاس یو موټی سي او دا وطن آباد سي. او دغسې نو هغه خپله غوښتنه بیا دلته تکراروم، وایم چې یوازنۍ لاره لرو هغه د صلح لاره ده. که په دې برخه کې افغانان له تاسو نه هیله وکړي چې تاسو په افغانستان کې د سولې په برخه کې مخکې سئ او نور منورین افغانان به ستاسو تر څنګ ودرېږي او ستاسو ملاتړ به وکړي، نو تاسو به دې کار ته حاضر یاست یا تاسو به دا کار وکړئ؟ دا چې مخته سم فکر کوم دا به یو څه تېری وي زما د خوا څخه، ځکه افغانستان ډېر عالم خلک لري، ډېر پوه او دانشمند خلک لري، خلک لري چې په سیاست پوهېږي، په بینالمللي روابطو پوهېږي، په خلکو کې همدا شان ځای لري. دا د پېشقدمۍ یا د دغې حق د دوی ده. زه په صفت د افغان باندې څنګه چې کیهان ته پرواز وکړئ، د وطن دپاره یې په افغان باندې واضح خبر وکړه. هغه امکانات چې زما په لاس کې، ځکه امکانات د هر چا محدود دي، هېڅوک نشي کېدای چې ووایي چې زه هر شی یم او هر شی کوم. هغه امکانات چې زه لرم او توانایي چې زه لرم، یا هغه څه چې زه کولی شم د دغو خلکو سره په ګډه آماده یم همکاري وکړم، او که داسې غوښتنه له ما نه وشي چې له هغوی سره دا د هغوی موضوع په دې خاطر باندې چې دا زما پېشقدمي باید مطرحه نه وي، دا حق د هغوی ده، ولې نه د وطن دپاره به ډېر داسې افغانان شته چې حاضر وي کار وکړي، خدمت وکړي، ما هم خپل وطن دغسې ګران ده، ولې نه. د افغانستان قدرمن اتل او قهرمان محترم عبدالحق مومند صاحب، له دې چې د خپلو ټولو مسؤلیتونو او ستړیاو تر څنګ مو د لربرې پاڼې لپاره وخت ځانګړی کړي، له تاسو ډېره زیاته مننه کوو په دې هیله چې په ګران هېواد افغانستان کې سوله تامین سي او ټول د خپل هېواد د خپلې مور چې موږ ټولو ته د مور ارزښت لري په لمنه کې ژوند وکړو، په غېږه کې ژوند وکړو.
له تاسو ډېره زیاته مننه کوو. جوړه بریالي اوسئ. د لرغبر پاڼې درنو لوستونکو، دا و زموږ د ځانګړو مرکو د لړۍ دا برخه چې تاسو د افغانستان د هاونوردي د اتل ښاغلي مومند صاحب سره واورېدله. تر بیا مو پر لوی خدای سپارو. جوړ او بریالي اوسئ.